د اور په ذریعه باندې دا کړایي هغه کېږي خوټېږي 3 ساعته فکس دا تېروي بعد 3 ساعتو دا د راشپېلونو په ذریعه باندې دغه تبنګ ته اچوي دغه تبنګ ته یې واچوله په دې تبنګ کې بیا 4-5 نفره ګردې ورته ناست دي دوی آفرین دا ګوړه خو داسې سخته لکه هغسې د کاږل خټه جوړوي داسې لکه سریښ به هم لري زور به هم لري هر څه ورسره په طریقه کې راته جوړه خړه پړه هدیره کړئ د خړ تیږې به مې قبر باندې کېږدئ اوس به دوستانو وګورو چې دا څه رقم ترازو ده او ترازو کې چې دوی سور انصاف په پام کې نیسي که نه دا صفر کړې ده دا صفر ده دا قدرمنو دوستانو زه چې لږ ځان ورته برابر کړم او تم ځان برابر کړې لیدونکو ته اوس موږ په کابل خاک جبار ولسوالۍ کې یو میله دی هغه لرو د جوارو میله هم دلته تاسې لري د سوزلو میله هم لري د چهارمغزو داسې کیسې لرو آفرین د تا سترګې به د ګوړې له لحاظه ښه مړېږي الحمدلله دا هر شي نه ښه مړېږي ګوړه څه رقم خوري ګوړه له داسې په داسې قاشوقې غوندې خوري دلته خو دلته تا ته هغه شی دي که سانجک ورته وایي چې وایي هغه رقم خوري که داسې چوکي سي هماغه خوري کوم د خوښي نو بیا په دې تېر جمهوریت کې د اشرف غني په دور کې نو بیا دا ګاڼهګانو سیستم بیا را تازه شول او پاکستان نه دا ګاڼهګانې راوړل شوې او کړایان دا غټ راوړل شو دي چې همدغه ګوړه موږ ته هم راوغواړه موږ ته هم راوغواړه دا اوس چې زما دلته 20 منه ګوړه اخیستې ده او دا ځان سره وړم ته کاموالې هغه کومه ګوړه وجود ته ډېره ګټه لري ټانک ته لاړ شو بسم الله الرحمن الرحیم د روان افغان ګروپ یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو په سلامونه او نیکو هیلو مبارکله کوم خوشحاله یم چې زه تواب مزه یو ځل بیا د یو راپور په وړاندې کولو سره ستاسو په درانه خدمت کې قدرمنو او محترمو دوستانو تاسې به خبر یې چې موږ د یو سفر په ترڅ کې مشرقي ولایتونو ته راغلي او د مشرقي ولایتونو له ډلې د ننګرهار ولایت همیشه بهار ولایت یعنی کامی ولسوالۍ ته راغلی یم
د کامې ولسوالۍ ډېرې ځانګړتیاوې دي په دې ولسوالۍ کې د ګوړې جوړولو وړې صنعتي فابریکې موجودې دي چې په دې ولسوالۍ کې ګوړه تولیدېږي او دا ګوړه د هېواد په 14 ولایتونو کې دا هغه کېږي ویشل کېږي او د موږ هېوادوال هغه نوشجان کېږي. تاسې به ګورئ دا د ما شاته د هغه د ګنیو هغه دي پټي دي چې ګني دي ماشاءالله چې دومره قد یې کړی ده چې 2 برابره د ما د جګوالي نه او د ګنیو مابین کې چې که سړی داخل سي نو بیا ښکاري نه موټره ماته کې ښکاري نه بنګار خلاصه کوي. نو زه غواړم چې د ګنیو په دغه وړکۍ فابریکې کې تاسې محترمو لیدونکو ته داسې یو خپرونه چمتو کړم چې دا خلک په اسانه باندې ګوړه جوړي او څه رقم یې جوړي په ګوړه کې کوم مواد ګډي چې دوی نه ګوړه تولیدېږي. ګوړه د انسان صحت ته څومره ګټه لري دوی څومره پاکي او صفایي ته متوجه دي. دلته د دولت ادارې دلته د پاکي او صفایي په برخه کې دلته نظارت لري که نه. دا به خبرې چې زموږ هېوادوالې په دې خپرونه کې تاسو ته مخامخ وایي. نو هغه دوستانو نه هم ډېره مننه کوم چې زموږ یوټیوب چینل په داخل او خارج کې ډېر خوند او مینې سره ګوري زموږ خپرونې سبسکرایبي لایکي شیر کوي او خپلو دوستانو ته لیږي او دوی ته وایي چې د دغه چینل خپرونه تاسې ګوري ټولې بامعنا او بامفهومه هغه دي خپرونې دي. نو راځئ دا خپرونه ما سره وګورئ چې کوم مسایل موږ تاسې ته په لومړیو دومو او درېمو همداسې شا په شا تر اخره پورې وړاندې کوو. موږ سره پاتې شئ. ځوان مې پیدا کړ چې ماشاءالله ښه داسې تلویزیوني چهره لري او دا د ګوړې د سایل لپاره راغلی ده دلته دغه هغه ته د فابریکې سایل ته که نه د فابریکې سایل ته به راغلی نو دا نو معلوم نه ده چې ده ګوړه واخیستله که وانخیستله لاس کې خو شی نه دي یا حتما به فرمایش ورکړی یا به ورته ویلي چې په بوجۍ کې واچوه زه پاسته وړم. ته محترمه ځان لیدونکو ته وپېژنه. زما نوم واحد دی. زه هم د دې کامې ولسوالۍ یم د غازي خریا او پیلن په کابل مکریانو کې هوټل لرم. عمل ته اوسېږم. دلته هم د دوستانو سره راغلی یم په چکر او غواړم چې په څه مقدار باندې ګوړه واخلم او ځان سره ویسم کابل. ګوړه د هوټل لپاره وړې که د کور لپاره؟ ګوړه دوستانو ته وړم ډالۍ دپاره د کامې د خپل د کامې یو توپه ورته ورکوم. او اوس موږ راووتو چې دلته وایي دا دویم چټ چې کوم راوځي نو موږ راغلو چې کوم زره چارمغ دا شیان ورته واخلو پکې واچو. د البادر فابریکې د ګوړې هغه تولیدات څومره هغه دي حقیقي دي یعنې هغه دي طبیعي دي او دې کې خو به تا چې غلطي ملتي لیدلې نه د پاکي او صفایي او د نظافت له پلوه چې څه ښه والی پکې وي نه وکړې. زه به تاسو ساده پښتو ووایم. په کامه کې خو ګاڼۍ د ګوړې ډېرې زیاتې دي خو د البدر چې کومه ګاڼۍ ده دا خو د صفایي د نګاه نه د هرې نګاه نه ډېره ښه کوالټي لري او ډېره ښه ګوړه ورکوي. موږ د دغه شپږو کالو نه راځو همدغه ځای نه خپله ګوړه اخلو. او کله چې تاسې ګوړه په کور کې استعماله کړې ده کوم تاوان ماوان خو به تاسو ته رسولی نه چې موږ کوم دوست ته ورکړی د هغې 10 نفرو نورو ته م ویلي دي چې همدغه ګوړه موږ ته م راوغواړه موږ ته م راوغواړه. دا اوس چې زما دلته 20 منه ګوړه اخیستې ده او دا ځان سره وړم. ته کاموالې هغه کومه ګوړه وجود ته ډېره ګټه لري یعنې د قوت له نظره؟ ولا ګوړه کې خو موږ دومره ایکسپیرینس نه لرو د هغې د لحاظ نه خو دغه دې ګاڼۍ نه چې موږ کومه ګوړه اخلو دا ډېره ښه ګوړه ده. هم په شیدو چیکې اچول کېږي هم شین چي سره ډېره ښه مزې لري. ښه دلته څو منه فرمایش دې ورکړه او من دې په څو واخیستل؟ دلته ما 20 منه ورته وویلې او ښه ګوړه چې کوم ده په 600 روپۍ ده خو زموږ مراد یې وکړ. څومره مراد؟ موږ ته 50 روپۍ مراد وکړ من کې. او په کابل کې څومره ده همدغه ګوړه؟ همدا کابل کې په 1000 روپۍ هم نه پیدا کېږي. نو تا ګټه کړې ده. او ماشاءالله څنګه یې کیانو د موږ له طرفه نو دغه خپلو هېوادوالو ته دوستانو ته ګوړه هغه شی وي ټوپۍ دوی ته ډالۍ او بس تاسې ته تاسو هم زموږ مېلمانه یاستئ موږ سره لاړ شئ. ډېره مننه.
زما نوم انعام الله دی د کامې د ولسوالۍ وطن اوسېدونکی یم او زه دلته فلحال د استاد په صفت کار کوم ګوړه پخوم دا د ګوړې هغه سیستم او جوړولو طریقه دې له کوم ځای نه زده کړله او څنګه دا شوق درته پیدا شو چې په کامې ولسوالۍ کې دا کسب ته دوام ورکړي دا د پلرونو نیکونو نه درته پاتې ده دا کار او که نه خپله دا ابتکار دی کړی دا موږ ته د پلار او د نیکه نه پاتې دی خو پخوا هغه سیستم ډېر سخت و واړه کړایان به څلور دانې او دا ما اوس خو ماشینونه پیدا شوي ماشین باندې دا ګرځي پخوا په غویانو ګرځېده بیا وخت کې چې بیا دا ګاڼېګانې سره ختمې شولې نو بیا په دې تېر جمهوریت کې د اشرف غني په دور کې نو بیا دا ګاڼېګانو سیستم بیا را تازه شول او پاکستان نه دا ګاڼېګانې راوړل شو کړایان دا غټ غټ راوړل شو او بیا هم دغه شي ته مخه وکړله او بیا هم روان کړو په خیر سره اوس الله په حکم سره ډېر مخکې تللی او روان دی د افغانستان په څومره مملکت ولایتونو کې د تاسې تولیدات رسیږي او غیر افغانستان نورو هېوادونو ته ما د تاسې هغه صادرات شته که نه هو موږ د افغانستان ټولو ولایتونو ته موږ صادرات لیږو او یو میندګیم په کابل کې دا د حمدالله په نوم دی هغه ملته دیز نه وړل کېږي او هماغه یې تصفیه کوي نورو ولایتونو ته او خپله ولایتونو نه خلک دلته ډایرکټ په ډایرکټ هم راځي او چغزیداره ګوړه ځان له جوړوي او خارج ته موږ اروپا ته ډېره لیږو جرمني او فرانسه او دغه ځایونو ته ډېره لیږي او امریکا ته لیږو امریکا ته بیا ویکټوریا ولایت ورته وایي هغې ته ځي نو هلته صادرات موږ لرو او هلته په افغانانو خوري که په امریکایانو او نه افغانان دي اما دې ځینې افغانان ورته چا راته ویلي امریکایان هم مخته کړي ولا کې پرېږدو هغه به بیا ورونه تپوس کړو او هغې دې وړي هلته یو شی ماشین چالان ده او لیدونکو ته دا ووایه چې دغه ماشین په کومه طریقه باندې تاسې ګني له کوم ځای نه راخلئ ګني څه رقم راخلئ تاسې اول مینځئ بیا نه باسئ نه ګني دا دلته په پټي کې وال کېږي بیا راوړل کېږي بیا وینځل کېدو ته حاجت نشته دا ځي کړي ته او کړي کې دنه خیرې وځي تاسو به صحنه لیدلي نو خیرې ته وځي دینه ګن ټول راټولېږي دا د قدرت کار دی چې څومره دا جوش خوري دینه دا میکروب راټولېږي بر اثر ته بیا په جالي باندې راغستل کېږي او غورځېږي دې خاورو را نو دې کې څه میکروب هېڅ کله هم نه پاتې کېږي دې اوس په لیدونکو ته تشریح کړه د کوم ځای نه اوله مرحله ده اوله مرحله دغه ورونه چې لګې دي تاسو مخکې ومنلي په ویډیو کې او سره لګې دي او ګني راخلي او ورکویه ډالۍ به هم تاسو لیدلي راواخلي او نور هم ګني راوړي دا مسلسل څلېرې ساعته دا کار روان دا جنریټر دی او دا جنریټر دی هغه د سره ډیزل پکې او تېل ورته راځي بیا دا ګاڼۍ ده وروره بله او دا لکان لګې دي ورته ګني راوړي بل ګني ورکوي او لړونه سره تاویږي سرګل تاویږي سره نو کار روان دی نو تاسو دا ورونه خپله په سترګو لیدی شئ راخلي ګني راخلي او په هغه ماشین کې نه لباسي ماشین کې نه نباسي ماشین یې څنګه دي ماشین یې کوتره کوي اوبه ته خوا ځي دیګۍ ته او پوک دې خوا راغورځېږي پوک بیا موږ وړو هلته یې اچوو اړوی کسان مسؤلین لري خپل هغه بیا وچوي او بیا بېرته راوړي او موږ یې ګاڼۍ پسې سېځو او بیا هغه هغه یې وښیه خلکو ته لیدونکو ته څه شی کړو هغه ذخیره چې دغه دی ګنۍ اوبه ورځي که نه دلته ورته موږ جال ایښی دلته ورته موږ جال ایښی دا لیدونکي کتی شي نو دغلته ته ګن من د ګني پوستکی یا پوک راځي هغه جال یې نیسي صفا شربت هلته غورځېږي دا پات چې دا سوینې دا خیرې دی زګ دی دا یو زګ دی دا به هلته په اور ذریعه باندې دا ځینې لرې کېږي یعنې هر رقم میکروبونه وي هلته د اور په دغه کې د اور په ذریعه باندې له منځه ځي منځه ښه ځي او هغه هغه د صحت یعنې د طب متخصصین چې وایي چې په دې کې اتې میکروب پاتې کېږي که نه هغې ته راغلي ویې کتل خو موږ خپله مرض یې کې پیدا نه کړي مرض یې پکې پیدا هم نه کړو انشاءالله نه به یم پکې نو یو شی چې اور له ځي او بیا جوش کېږي 3 ساعته مسلسل اور خوري نو هغې باندې یو خیر سړی نه نو خیر سړی خپله پوهېږي چې دې کې میکروب نشته او دا هغه فابریکه یې ولې داسې ابتدایي ده ولې داسې ښایسته فابریکه جوړوئ ولا زړګیه نشته د وخت د عایدات نشته دا ډېره زیاته روپۍ خوري اوس موږ سره فلخال 40-45 نفر کار کوي دې ته ډوډۍ چای معاشات یې 300 روپۍ د ورځې دیړې اخلي
نو یو جریب غنې په 45 زره روپۍ باندې کیږي نو دې ته کم 50 شپېته جریبه غنې یا تا د شیشه میشه پاتې کېږي نه یا خاصه خواري ده دا داسې کار دی بس قدرت کار دی بس جریب غنې اخلو هغه راوړو دلته ګوړه کوو بس بیا هغه ګوړه خرڅو چې 100 روپۍ وکړي پاتې شي پاتې کني تاوان دی او ان شاء الله الله دا لنګري کار دی بس الله کې یو چاره طویل و تاسو خیر او خیرات هم لري وای خیر او خیرات کوي کوو سره کوي خیر او خیرات سره کوي کوم چې الله پاک ټاکلې په موږ باندې یا لسم یا شلم خلطه ګوړه سره وشري هغه موږ ورکاو موږ لیسه چولې به در باندې لیسم کته دا ماینه پروسه ده دا شاته دا بل پروسه دا غل لګي دی هغه کار یعنی لکه تاسو د دغه کار رسیدګي وکي و اندي نورم کولای شو خو نشته یو چاره طویل و ته شپږ میاشتو لپاره ته دا کار دوام ورکړي شپږ میاشتو مسلسل ذکر ته ذخیره بیا چیرته ساتي ګړه به نه چې غاڼې ودرېږي مونږ ګړه نه پرېږدو نه دا غنی بیا چیرته ګدي غنی به مونږ ګارو کې ساتو ګارو کې ساتل کېږي هغه یو میاشت به میاشتې او مسلسل 12 میاشتې غنې نه پاتې کېږي یعنی چې ډېرې وساتې هغه شپږ میاشتې له په غاڼېګانو وي 2 میاشتې وساتې شربتونو ته نور نه پاتې کېږي منو دوستانو ودرې دسه نوم دي چیو انعام الله تاسو ته ډېر خوږی خبرې وکړې خدای وکړي دا خبره تاسو ته صافه در رسیدلی تاسو کی اوریدلی دل خاطر سیدل ته ماشينري چالانه و د جنریټرو ټرام وکنه نو موږ بلار شو بل برخه ته دوستانو پرونه دوام لري وګورو چې موږ هیوادوال دلته دا ګوړه سره کم تولیدوي د ګوړې تولید په ما په عمر کې لیدلای نو اولین ځل د سزه کامی ولسوالۍ ته راغلی ما وګورم چې دلته دا ګوړه سره کم جوړیږي او ما ته شوق راغلی د چې دلته ګوړه په ام په شکل د ظرف یعنی په ګلاس کې وچکمه ام بل په جيب کې ځان سره واخلم بیا به چې سره وخورم صحیح ده کنه ها ورونه ستړي مسي قدرمنو دوستانو ګوري چې دا د موږ وطنداران دالته په دغه کوچنی فابریکې کې دا کار کوي ګوړې جوړي ګوره لکه چې شي درته وایم لکه د قرتو ګرداړي کنه دسي جوړي اول ته اچي بیا نو دی خواته ګوره دا د دیګای روان ده ور به ورلاندې بالي او په دې ور په سر باندې داسې غاټ چې ده دې ته تشوي کتابنګ دا کړایا لوی کړایا د دوره کړایا ما لیدل نه و دا اولین ځل د سزب کامی ولسوالۍ کې غټه کړایا یې نه ما دې کې نو شربت پروت کنه شربت پروت د هغه د غنې شربت پروت دا د غنې شربت غولیان ته کېږي رسیږي او بل اخره تقریبا 2-3 ساعته دا جوشيږي کله چې 3 ساعته جوش شو بیا بنو دا په ګوړې بدلیږي کنه اندسې به کنه وای کنه او نو دوی دا خواران دالته کار کوي سارا سي دوی ناسینو دا د چاره طویل و شپږ میاشتې دوی دا کسب کوي او شپږ میاشتې د افغانستان ټول ولایتونو ته ګوړې لیږي په موټرو ټیلرو دا دې خاطر سي د کامی ولسوالۍ غنینو سي همدا خلک وبنه کې بل رقم لار نه لري ژوندۍ اوسې ډېره زیاته مننه نوم دې چی ده نوم مې اسلام ګل او د تا نوم چی ده کیا احسان الله تاسې محترم لیدونکو ته وایي چې دلته چی لپاره ناستې تاسې فرمایش ورکړی ده که نه دلته سترګې پرې مړوي او بس یو ساعت نیم ساعت بعد مازدیګر یا د ماښام مونځ ته ځان برابروي مونږ پاسې چاکان نه راغلي مونږ وویل چې یاره دا ګوړه به وګورو د ګوړې لیدلو ته راغلی مینه پرې ماتې مینه او هغه دلته چای مای ساتې درته وکړو ګوړه مړې در مړي وخوړله دی نه چې پروت دی او ګوړه دې چېرې ده ګوړه همداده د په دې وخت کې به مزه نه کي کنه چې دا تر څو سړه نه شي کنه کلاکه نه شي نه ګرمه مزه کوي او سړه چې وایې ښه او ته زه خو د خیري ولسوالۍ نه راغلی یم او په لاره کې مې ډېر ګاڼې پرېښودې البته ګاڼې ته په دې خاطر باندې رالم چې د دې ګوړه چې ده بیخي 100% خالصه وي او ما ځان سره ګوړه به هم ویسو او ګاڼې به هم داسې ننداره کړو تاسې دلته په کامي ولسوالۍ کې څو میلې لري مثال دا خو د ګوړې میله سوه بیا به د ګلپیانو هغه لري میله به لري بیا به د ګازرو میله لري بیا به د مولې هغه لري میله لري دا خو ماشاءالله شپږ فصله که 3 فصله هغه ته چې وایي هر شی دلته د سړي سر سیانکې دی دلته شین کېږي همداسې نه ده اوس نو وغږېږه څو میلې لري دلته خو ډېر زیات میلې لري
مثلا نمونه وایه مثلا خو د خیوي ولسوالۍ نه راغلی یم کیوي نه راغلی که کیوي خلک هم خو د تاسې څنګ کې دي که نه خو تاسې ټول راز و نیاز د دوی درته معلوم ده خو مثلا دغه ټولو ولایتونو ته ختیځ زون او د نورو ولایتونو ته د کامې ولسوالۍ نه شی لیږل کېږي مثلا سبزیجات شو بینډۍ شو ګازر شو پیاز شو غني شو ګوړه شوه همدې ولسوالۍ د ننګرهار په سطحه باندې 2 ولسوالیو کې دا ولسوالۍ په دې باندې ډېر زیات مخکې ده او ټول خلکو ته خدمات بس د میلو نمونه وایه چې دلته په هغه کې کامې ولسوالۍ کې کومې میلې دي دا د ځوانانو سره راټولېږي او عامه ورته به کینې لکه د تا غوندې چې دا اوس ناسته او بیا به نوشیجان کوي به او بیا به ورته ګوري دا ووایه اوس موږ په کابل خاک جبار ولسوالۍ کې یو میله د هغه لرو د جوارو میله هم دلته تاسې لري د سونزلو میله هم لري د چارمغزو داسې کیسې لږ وکړو نو داسې د خبرې مه دروه د ته نه تپوس وکړه زم دومره نیم یا بلد نه یې ای وراره دا نه ستړی مه سې خیر علي خیر خو د نوم دې چیرې ده محمد طاهر محمد طاهر دلته هغه کارګر یې که دلته د شوقه راغلی دلته دوی سره کومک او داسې ګرد ګرداړي جوړوي دا خپله ده بابا خپل هم ده ماشاءالله البدر دې چی کېږي دا بس خپله د شرکت د ګاڼۍ نوم دی تا ته پیسې درکړي که په وسې هغه وړې ګوړه بس نه روپۍ شته نه ګوړه بس خپله فري کار کوئ په کال کې به څو منه ګرداړي جوړوئ سي په ورځ کې په ورځ کې 80 منه 80 منه ګرداړي جوړوئ په یو ګاڼۍ کې ماشاءالله او هغه ده خوند درکړي چې دا دلته کار کې دی ولې نه خپل کار دی خپل په دوو پښو ناست یې که په چوکۍ ناست یې چوکۍ ها او دلته تاسې ته چای او ډوډۍ او دا شیان هم درکړي قدر عزت هم شته ولې نه خپل اشپز مې نیولی بس ټول ته ښه ډوډۍ وغیره ماسپښین مې چې در باندې وخوړل شوله ماشاءالله دا وړکی وراره خو هم دلته کار کوي نوم دې چیرې ده وراره سهیل احمد ها دا راته وایه چې د همدغه ګوړې کار درته خوند درکړي که د موټرو جوړولو فابریکې کې کار وکړي د ګوړې خوند فابریکې کې غواړې کار وکړي دا ګوړه څومره پاکه ده دا راته وایه پاکي نظافت څه کې او 100% پاکه ده لاسونه څو دفعې ومینځل چې بیا دې کار ته کېناستلې بس 2 پیرې ومینځو په صابون پرېمینځل که همداسې پرېمینځل په صابون باندې ماشاءالله قدرمنو لیدونکو بخښنه غواړم چې زه بعضې پوښتنې کوم چې هغه داسې پوښتنې دي چې صحي او طبي پوښتنې دي زه مجبور یم چې موږ خپلو هېوادوالو ته باید یو پاکې طریقې ته دوی ته موږ تشویق کړو او ښې خبرې وکړو نو تواب به مزه خو ګوره چې اوس څنګ کې ښې خبرې کوي او بل څنګ کې ګوره هلته د نس خبرې هم کوو چې نس خبرې ونه کړمه زما زړه چوي د خرابي ده داسې په لنډو کې خپل ځان لیدونکو ته وپېژنه څو کاله کې دلته کار کوي نوم بلال دی چې دریم کال چې زه کار کوم د البدر چی کېږي د البدر دغه یې که نه کارګري د البدر دا راته وایه چې ساره سرې څو منه هغه ګوړه جوړه کړله بس سارې دې چا سره داسې و چې 15 منه شاوخوا راځي 15 منه دغسې بیا دا سره خاموشوي خو دا سرې چې واچوله دا به داسې نرمه پاتې کېږي که دا لمر ته بیا اچوي دا کلکېږي هم د ځای په ځای ګنټه پکې تېره شي بس وچه کلکه شي بورۍ کې واچوي لکه سرب داسې شي پوه نه شوم لکه سرب داسې کلکې شي که نه هو کلکېږي هم د ځای په ځای کلکېږي هم بیا داسې کلکې شي بیا دا سره هم بوجۍ کې اچوي تاسې په کارتنو کې دا اچوي که په بوجۍ کې بس بار ملته چې به کارتونو کې اچوم دلته بورۍ کې اوس داسې خال اچوم د تاسې تولیدات کومو ممالکو ته ځي دا فرانسې ته ځي دوبۍ ته ځي بار ملکونه د امریکا ته روانه ده قدرمنو لیدونکو دې موضوع نه زه خبر نه وم چې دا صادرات د موږ په ټوله دنیا ته ځي او دا موږ ته افتخار ده چې د افغانستان ګوړه امریکا ته ځي فرانسې ته ځي هلته به نوشیجان کېږي ځه نو بېشکه نو نه فرانسې ته چې دا ګوړه لاړه شي نو فرانسویان یې خوري که افغانان یې خوري نه افغانان یې خوري فرانسویان یې پسې مخته کړي دي مخته کړي دي مخته کړي دي بېشکه والا نو څومره خوشحاله چې دې فابریکې کې کار کوي یاره والا ډېر خوشحاله یم ځکه خپل وطن کې خپل کار پیدا شوی دی همدې کې بس لګې پکې اوس که مثال دلته ایرانیان درته وایي چې راسه زموږ مملکت کې کار وکړه ته ایرانیانو ته ورځي که دلته په خپل وطن کې د ګوړې په فابریکې کې کار کوي چې خپل وطن کې کار پردي وطن کې څه په کار د پردي وطن څوک لاړ شي ماشاءالله نو خوشحاله یې نو شپه ورځ دلته درست امنیت ده دلته تاسې خپل کاروبار کوئ چې چا خو به مخه نیولې نه مشکل نه مشکل مونږ ته نشته سره خپل یوه مهمه خبره دا ده چې دلته د صحت عامې او د ښاروالۍ او د
بعضې نظافتي ادارو لخوا دلته په تاسې کنټرول او نظارت شته؟ ول نشته راځي چکر ورخي دی ګوري خاص سیستم ټول معلوموي چې څنګه کار څنګه پاک دی مردار دی موږ خپل ټاک دی هر وخت راځي تاسې به خپله نظافت کوئ مراعات به کوئ که ولې نه کوو ولې نه بالکل ماشاءالله دا کارخانه ډېرې برخې لري ډېرې ساحې لري ډېر کار دلته روان ده او داسې لویه کارخانه نه وي هغه نو د ګوړې فابریکه بیا نو فعالیت کوی نه شي ګوره داسې دا لویې کرایګانې دي دې کې ګنې اوبه پرتې دي او دې ته جوش ورکړي خوټوي یعنې 3 ساعته به دا خوټېږي او بالاخره دا به راخلي له دې نه یو بل هغه ته به اچوي کړایي ته چې هغه کړایي کې یعنې سختې وراچي بیا هلته خلک ورته ناست دي چې خلک ورته ناست دي دوی بیا دغه کوي ګوره دا هلته قدرمنو دوستانو یو نل ده چې دغه جنس یې دغه اوبه ویستل کېږي د ماشین په ذریعه هماغه اوبه راځي په دې نل په ذریعه دلته به تویږي همداسې به وي که نه یعنې دا ماشینري دا دومره تکنالوژي جګه ده د موږ هسې اوبه هغه د ګنیو دلته راځي دا د نل په ذریعه دلته تویږي او بس دا به دلته خوټېږي او ډېر قوي اور دلته ورلاندې پروت ده دا به هم د ګنیو اور وي د ګنیو اور ده که ګاز روان دي په ګاز باندې سوځي که په ګنیو باندې د ګنیو پوستکي دلته سوځوي په همغه په ذریعه باندې دا مفته اور او دلته ګوره دا ورېرونه ناست دي دوی ګوړې جوړي ګردې ګوړې جوړي کار روان ده نه دې کې تقریبا یو 20 نفره خو به کار کوي که نه 40 نفره کار کوي ګوره داسې د وړه کارخانه نه ده هغه د موټرو فابریکو کې هم همداسې 40-50 نفره کار کوي نو ګوره دا ورېرونه ته ګوره داسې ګوره تکړه خلک دي ګوره ډبل هغه هم لري بازوګان لري یعنې داسې بازو نه کله کار کوی شي یعنې کوی شي نه او دا وراره خو مخکې ما داسې ولیدې د یو چېرته یې راسره کومک وکړ اول چې ګوړه جوړېږي بره ځای نه باندې اول ګني راوړل کېږي بیا ګني ماشین ته ورکول کېږي بیا ګني اوبه چې دي هغه ذخیره کوو بیا ذخیره د کړۍ ته راخوشي کوو دې کې تقریبا 2.5 ساعته 3 ساعته جوش ورکوو چې کله ښه پخه شي بیا هغه دلته راچوو دلته به ایسته بیا په ګوړه تبدیلو بیا یعنې د راشپېلو په ذریعه باندې دې خواته راچوئ تقریبا 6 مرحلې لري یا 15 بیا دا دلته ګوړې جوړې شوې دا ګردې که نه او دا اخري مرحله ده نوره بیا نو په 4مه او 5مه مرحله چې ده هغه کړي کې هغه تقریبا 6مه 5مه بس بازار ته وړاندې کول دا دې اوس کله کسبې ده هو دا بس همت د دې قدرمنو دوستانو داسې دا هم ګرمه ده هم نرمه ده او هم سخته سوې ده نورم سخت نو بیا دې خواته څه قصه ده راځه دا هم د تاسې عین مرحله ده که نه عین مرحله ده او په عین مرحلې کې دا خلک داسې ګوره دا بل تبانګ دی ده دا انشاءالله ماده ده وچه ده دا بس دا کلکه ده دا نو که اوس موږ بوجۍ کې واچوو خرابېږي نه که نه دا بس زیان وتلو نه ختمه ده انشاءالله نو وچه ده دغه ته اصلي ګوړه دغه ته وایي چې ګوره چې ویې خوري خوله دې پرې خواږه شي نو جاوید وروره قدرمنو دوستانو ته دغه کړایي داسې ورو کړه دوستانو کړایي ته ګوره چې داسې خوټېږي لاندې د ګنیو هغه توفاله چې ده که نه چې اوبه یې ویستل کېږي او هماغه لاندې د اور په ذریعه باندې دا کړایي هغه کېږي خوټېږي 3 ساعته فکس دا تېروي بعد 3 ساعتو دا د راشپېلونو په ذریعه باندې دغه تبانګ ته اچوي دغه تبانګ ته چې واچوله په دې تبانګ کې بیا 4-5 نفره ګردې ورته ناست دي دوی بیا دا ګرداړي جوړي پرېږدي چې یو ساعت 2 ساعته پرې وځي دا بیا کلکېږي چې کلک سول بیا نو راسه وراره دلته راسه دلته ته خو وتښتېدلې راسه بیا نو دا ګرداړي تاسې چیش کې اچوئ دا بورې کې اچوه بورې هم چیرې دي ته ورسه ته بورې راواخله چې تاسې دا بورې کې څه رقم اچوئ دا له قدرمنو دوستانو سړی لاړی هغه نخود سیا پسې نو دی به چې تر څو راځي زه به تاسو ته داسې یو شی در وښیم چې
هغه به څه شي یعنی پاکي او صفایي کې مشکل نشته. ګوره په دې ساحه کې چون ګرمه ده فابریکه ده دلته مچ او هغه خزندګان چې دلته په ساحه کې باید اوسي ګرځېدی نه شي ګرمي ده راسه تر راسه دلته راسه ګرمي ده او دلته غیر له همدغه داسې کلک کلک قوي ځوانان چې دلته کینې نه بس کېناستی نه شي همداسې ده که نه او ما باندې خولې تاوې دي زموږ په وطن کې ګوره په کابل کې هوا ډېره سړه ده هلته موږ له یخه یعنې د شپې بړستنې اغونځو او دلته تاسې بړستنو ته خبره راختلې نه ده که نه تاسې به اوس هم یعنې په کمپالو کې په هغه نري روجایګانو کې به سبلې او ګوره دا قدرمنو دوستانو دا ځوانان دا ګوره یوه بوجي نمونې د دې خاطر چې تاسې خوند ورنه واخلي لذت ورنه واخلي تاسې به داسې فابریکې لیدلې نه نو ګوره دا په اوس بوجي کې اچي دا بوجي څو منای ده وراره 50 کیلو هغه بوجي اوس دوی له هغه نه ګوړې نه ډکي دا به نو د هر چا په برخه کې سي دا ګوړه به ورته ورځي او هغه به بیا د دوکان له لارې په هېوادوالو خرڅوي بیا چې هېوادوالو واخیستله دا به په کورونو کې نوشیجان کي که نه همداسې ده که نه دا بوجي به بیا نشاني کي پېنوشته به کي چې تواب احمدزی که نه یعنې دا د تواب احمدزي له دې د تېره سوې بوجي ده که نه دا تاسې دا غږ دی د انجیب واورئ که نه دوستانو ومنه بیا څنګه تپېږي چې دا ومنه 150 کیلو دا تلي بیا کله شته ها تلي په ترازو کې ترازو لرئ یعنې موږ ته به د دې کې به کولای شئ تر 100 کیلو پورې هغه خیراتي بیا اچوئ که نه بس تقریبا 1 کیلو 10 ګرامه اضافه ورته اچوئ هغه د څه شي له خاطره دا ګوره اوله کې دا لږ نمجنې و دا تقریبا د شوارو باندې تر دا کبوت په دا خبره کې دا چې دا لمدې لګا شانتي ها و دې خاطر یعنی 1 کیلو په یو شپږو میاشتو یو کال کې ځان کمی نو او کمای دا او افرین والا یعنی تاسو غاړې نه بندوي نه غاړې که بندي دکاندار به بندي که نه اوس به دوستانو وګورو چې دا سره خم ترازو ده او ترازو کې چې دوی سور انصاف په پام کې نیسي که نه دا صفر کړې ده دا صفر ده دا قدرمنو دوستانو زه چې لږ ځان ورته برابر کړم او تم ځان برابر کړې لیدونکو ته څو 40 کیلو شوه وایي 50 کیلو 1.5 ګرامه یو نیم سر وسومره کې نه تا ویلې یو نیم کیلو زیات کې اچوو ګره 1 کیلو 50 ګرامه یعنی بوجي 9 کیلو ده او نه خپل دا موږ تقریبا 1 کیلو زیات دا څه فساد نه اف کیلو نو یعنی 9 کنه او بیا 1 کیلو اضافه ورته اچوي یعنی دا برابر اسو ستاندرد نو سره بیا په چی شي تړي خپل تارونه دي دا بسنو تار ته ورسره تار راوړه وراره ورسره تار راوړه قدرمنو دوستانو تاسو ته خو زه مستند شي ونه خیم زه نه منم کنه او تاسو به نه منئ کنه چې تر څو خلک اطمینان پیدا نه کی کنه تاسو تارونه تاوي دا تار بیا بس جوالي کته پورته کی هغه کی خو بنه دا خو بنه خدا کی نه دا اوس موقتی دی بورې کیا شو او د کوم تاجران چې راځي تجاران دا بورې به تقریبا دبله وته نوري د خپل بورېګان دي ګوري جال بورې دي هغه کیا شي دا ښه بل اخر پیغام د خپل وادوالو ته چی ده هغه خلک سي د ګوړه نه پیژني دوی بعد څنګه او پیږي سي دوی کا ګوړه واخستله که خراب ګوړه واخستله لکه دی خاطر راسه چې لګ لیدونکو ته د څه ښایسته کار شي وادوال باید ټول باید وطني تولیدات استفاده وکړي خصوصا باید تاسو چینل نه باید ویډیوګانې وګوري او دا ټوله خالصه ګوړه ده باید په دې ټول اړخ باید کامې درې شو سره خلک پیژني بس کله تاسو هغه د مارک بوجي باندې تیار مارک د البدر کبل البدر نجیب الله د کړي په افریقا په نامه زموږ خپل مارک شته دی کابل کې او البته به 100 روپۍ به واخلي په کابل کې دلته خو دې خاطر سه بعضي دکانداران یاد په خیري بیتوله نرخ دی او بس موږ تجاران تقریبا دوی ته څوم نرخ ورکړی ده د من 1500 ورکو تقریبا هغه به کیلو په 100 روپۍ خرڅ کابل کې
کیلو په 100 یعنی اجازه هم ده ورته بس هغه خپل کار بیا دی خرڅ هغه خپل کار دی نو بس او که 100 نه جګ خرڅ کړي بیا دا نو څومره وطنوال سره زیاتې ده زیاته ده کنه د روان افغان ګروپ یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو دا د هغه ګوړې د جوړولو لومړی برخه ده کنه دا لومړی برخه ده دې ته سانچه وایي دا چې وایي نوم یې ورته وایي دا اوس ګوړه جوړیږي ګوړه سانچک نه دی یا ګوړه جوړیږي نو دا باله څو مرحلو نه دا اوس د ګوړې مرحله ده او ګوړې مرحله تاسو قدر ګوړې پرتې دي غاړو ته دا چی دي دا دا سانچه نه ګوړه جوړیږي دا سره کوم جوړیږي دا راشپیر سي کیږي دا ګډوډای کنه پخای خول کی کنه دا ماشاءالله ګوره دې سړي سانچه ولیدله ګوړې وخوړله لک دا بیرته راووته قدر مو دوستان پسې هغه ته دوران کې وایم باندې راځي دا خو ته به دلته راځي دلته په 10 منټه دا موږ دې چې دا ونی دا په لیا چې به رامبو والو دې 10 منټه یې 10 منټه دې دا به ځان دا ني چې راغلو هغه د دې غاڼې صدقه ورته او هغه ورته شیرینی ورته باسي دا اوس هغه د شي هغه د رامن دی ګوره څنګه تا دې چې دا سمایي راځي وطنداره ستړی نه شي چرخه جوړي نوم دې چې ده عمران ته د تا وظیفه چې ده زه ګوړه په خول کې د ګوړې او دا سره کوم پخېږي دا له چا نه دا کسب زده دا مې دا د استاد نه یاد کړی دا مولا استاد آفرین دا ګوړه خو داسې سخته لکه هغه چې د کاغل خټه جوړې او نو داسې لکه او نه قصې سلیخ به هم لري سلیخ لري او زور به هم لري هر څه لري هر څه ورسره په طریقه کې ګور په قاڼي هم کېږي او که نه شروع شو نورا دا ګوړه اوس د اماده ده د جوړولو دا لپاره تقریبا 10 دقیقې بعد اماده کیږي څنګه اماده کېږي اوس ګوړې د اماده او اوس پر لاژه ولا څنګه چولو اوس په ګوړه تبدیلو او هغه شنه ګوړه پراته ده که نه هغه چې هغه تقریبا د شنو غندو دا شنه ګني او زیړ ګني دوه رقمه ګني دي دوه رقمه ګني دي ښه د شنو ګنیو ګوړه ما لیدلې نه وه هغه بازار کې شته شنې ګوړې او شته دي ښه د هغو خوند د دې خوند څه رقم فرق لري څومره هغه به یو استاد درته وویل شنو سپینه ګنه استاده دا شنې ګوړې او زیړې ګوړې دوه رقمه ګوړې دي دلته مختلف درې غني دي وو کرل کېږي یو باڼسي دی یو شین دی او سپین غنی دی کومې د موږ هېوادوال ډېر خوښېږي دا باڼسي ښه غنی دی بانسي باڼسي ښه وطني غنی دی پخوا زموږ مشرانو چې کله ګاڼې کولې هغې د باندې یو تخم اوس دا په 310 چلا دا پاکستاني دی دا اوس نوی تخم دی نو دا ولې دم ښه دی خو باڼسي هغه خپل غنی زموږ باڼسي څوک خوري کوم خلک څنګه باڼسي کوم خلک یې خوري باڼسي څوک هغې ګوړه یې بیله دا ګوړه په کومو وختو کې خوړل کېږي دا د چایو سره خوړل کېږي که دا په هغو کې استعمالېږي په هغه ته چې ورته وایي وطنداره دا ستا کې مې وطندار ولاړ ده هغې کې شاتو کې
نه مونږ نه دي لیدلي شاده کې شاته په پوره استعمالي والا خلک په سر برابر نه دي کې امکان لري چې ګوړه به استعمال ان شاء الله دا خو د ګوړې ګټه چی ده د خوړلو کې دا چی سره بس طبي شی دی نو خورای نه ګوړې نه او د میوې ګوره نه چې دا په اوړي کې یخ ګوره یعنی ته به یعنی د صفات به صفات د هغه دی ونسی د کسب ګوړه خو توان نه لري وجود ته نه طبي شی دی هیڅ کلم تاوان نه ډیره مننه د موږ ډیوالان سره غږیږي د ګوړې د جوړولو کوچنۍ صنایع فابریکې ته راغلي اوس د ننګرهار ولایت کامې ولسوالۍ کې موقعیت لري دا هغه د ګوړې جوړولو فابریکه راسي په کامې ولسوالۍ کې نوم لري او د موږ همکارانو د موږ انډیوالانو په دې فابریکې کې ډېرې خپرونې جوړې کړي دي خلک وایي د دې فابریکې ښه والی په دې کې راسي اصلي ګوړه جوړي او دې کې چل نه کوي غلطي نه کوي او ګوړه چې ده هغه نه لري داسې غلط شیان کې نه کوي دا خاص د ګوړې هغه نه شیرې نه د ګنې له شیرې نه دا ګوړه جوړیږي او وطندارانو ته د چکۍ په شکل غوندې لکه د قرتو هغه ګردې چکۍ دا جوړیږي او دوی په دا بوجې کې ورته هغه کې اچوي اسې سپینې بوجې پلاستیکي لري بیا په دې کې بازار ته وړاندې کېږي په بازار کې د موږ هېوادوالو ته یعنې کوچني تجارانو ته د البدر کمپنۍ هغه ګوړه جوړیږي او په منډیګانو کې دا واړه دکانداران غټ دکانداران دا اخلي د افغانستان په 34 ولایتونو کې دا توزیع کېږي او د البدر شرکت ګوړه نه یوازې چې د موږ هېوادوال چای سره خوري امکان لري نورو میوه‌جاتو او غلجاتو او سبزیجاتو او کتغونو سره دا امکان لري چې وخوړل شي ما ته څه معلوم ده خو خلک زیاتره وخت چې سره خوري او د جلال آباد خلک د ننګرهار خلک بیا نو دې ګوړه سره خاصه مینه لري دلته اوس ګوره د موږ ځینې وطنداران دلته ناست دي څوک به ساجقې ته ناست دي څوک به بل چیز ته ناست دي او دلته بس خپل سترګې پرې مړي او بیا به تکرا میده کورو ته ځي نوم دې څه ده نمګل استاد ته دلته سترګې مړې که کار کوې په دې هغه کې د ګوړې فابریکې کې کار کوم آفرین د تا سترګې به د ګوړې له لحاظه ښه مړي الحمدلله دا چې نه مړي دي ګوړه څه رقم خوري ګوړه له داسې قاشوغې غوندې خوري دلته خو دلته تا ته هغه شی دي که سانجک ورته وایي چې وایي رقم خوري که داسې چکی سي هماغه خوري کوم د خوښي سانجک په لاس کې مخړل کېږي په غني کتاب کې هغه کې مخړل کېږي یو لوښي کې ګواچ هغه کې مخړل کېږي ګوړه چې د وړي کې مخړل شي من کې مخړل شي جم کې مخړل شي هغه ربانه په ارده کې ګوړه خوري څو کاله کېږي چې ته ګوړه خوري دا پنځم کال دی سکالي بس پنځم کال کېږي دا غاڼې شروع شوې ده نجیب الله په نام باندې کوم مرض درته پیدا شوی نه دی تر اوسه پورې دا خو ډېر سوچه غاڼې ده دې کې مرض دا خو انسان لپاره ډېره فایده لري دا یعنی موږ د خوشحاله کړلو چې بالې دی به بورې نه خورو دې خاطر بورې کې زه خبر یم چې 15% چونه ګډېږي نو ولې دغه دا شی نه خورو ګوره دغه وطندار قدرمنو دوستانو لاس یې هغه شی نیولی د آیسکریم هغه چی ده هغه چی ده سانچق لاس کې نیولی دا د ګوړه سانچق ده ما دا به آیسکریم وي وطنداره دا خو ډېر په ناس باندې نیولی ده نو یعنی ته مالامال دا پسې سر دې ولې سپېره ده
غریبانان کار کوي غریب ولې نه ویلې سیالت الموز مې کو سجدي کې مثال شي کړه اجا اجانما جا بلک سي نه او جنما دې خيرونه مخکې سره سړی راته معرفي کړه مخکې سره دا څوک د سلاسته سترګې مړې کې کار کوي وی که دلته وظیفه ده که خریداري ده راغلی ده نومې چیرې اوس یې معرفي کړه نوم یې معرفي کړه نه ناسته دا سپین ږیری ماما سره ته ناسته و ما سړی مې جکسه نو لیدونکو سره جوړې تکړه ما مخکې ویلې مالدار ته سپین ږیری ماما ناسته چشمې په سترګو دي او دا به د ما په نظر مال دلته سترګې مړې سترګې به مړې دلته خو د فابریکې د هغه کې ګوړې کې ولاړې نو ناست یې الحمدلله موږ دلته د اسلام الدین لالا چې دا د موږ ملګری ده او موږ له کابل نه راغلي کمپنۍ پغمان نه د شغا استاد او نور باچا دغه مې وړه لور ده موږ تفریح لپاره راغلي او موږ دلته راغلي دلته ګوړه اخلو او دا ډېره ښه په امریکا ده او ډېره ښه ګني جوړه او ډېره ښه ګوړه دغه نور ته چې په لاس کې ورکړی ده دغه چی دي دا سانچق ده دا خوړل کېږي که داسې زاولې ونه کېږي دا خوړل کېږي یې وخوره ایسه مسافر وکړه یو کسانډه وکړه کارسندو وته وګوره ته ودلې موږ ته وکړه چې سره مزه ده خو دلته خو موږ دا شی لیدلی نه دي او اوس به د تاله له خوږو خبرو نه دا پیدا کو چې دا مزه یې چکې وه دا ډېر ښه خوند کوي او چاکلیټ سره ټول مرض ده دا مرض نه ده ځکه چاکلیټ کې 50% مواد اچوي هغه ټوخیږي هم سړی د شپې او بیا څه کله قرات سړی کوي هم ټوخیږي او څه کله چېرته نتخوانۍ ته لاړ شي هم ټوخیږي دا بیا نه ټوخی صاحب ځکه په دې خاطر باندې دا په امریکا خاطر پغمان در باندې ډېر ګران ده که دلته دغه کامې ولسوالۍ الحمدلله ټول مې خپل وطن ده له مشرقه تر مغربه او شمال نه تر جنوبه پورې ټول افغانستان مې ګران ده خو بیا زیاتره څه راباندې ګران ده خپل مشرقي جان مې راباندې ګران مشرقي جان کې تا چی ولیدل مشرقي جان کې دا خلک ډېر خواږه دي یو ژبه ډېره خوږه ده دوه او مینه محبت پکې زیات ده درې او انسانتوب پکې زیات ده څلور او څه کله راشي میمن داری پکې زیاته ده چې یې در باندې وخوړل همدغه ګوړې فابریکې والا الحمدلله د کلي فابریکې والا خو په موږ باندې ښه شربت وشکه بل الله دې کاروبار کې برکت واچي او د چای سطح وکړو موږ چای ونه څښه او اوس ځو نو کابل ته موږ دلته ګوړه اخلو کور لپاره دی نه د ګوړو ترتیبات نیولی ده د ګوړه به نیسي نو ګوړه کومه ګوړه به داخلي دا لاس پې کېدم د اوس زه خو نه ینم خو د ما سترګې معذوره دي اوس که زه اخلم نو دا زیړه ګوړه به زیړه ګوړه هغه اوله ګوړه دغه پخوا وختو کې به شاهانو پاچایانو او دغه امپراتورانو به دغه زیړې ګوړه خوړلې اوس الحمدلله ما ته خپله هم شاهاني امپراتوران یو او الحمدلله اوس خو اسلامي امارات هم راغله الحمدلله الله دې همداسې قایم او دایم په ژوند کې د چی سره ډېره مینه ده چې څه په ژوند کې د چی سره ډېره مینه ده په ژوند کې مې قرآن سره ډېره مینه ده دا یو او له مور او پلار سره مې ډېره مینه ده دا دوه او له دغو انډیوالانو سره مې ډېره مینه ده درې که شهید شوم دا هرمان به مې پوره کړی چې په دغو سرو کاپیرو ځمکه سره کړی هر هرې سینه مې پټه کړی مور پلار نه چې مې ښکل کړي زما مخ ورته ښکاره کړی ټول خواږه دوستان به مې راټول کړی په ښکاره مخ به مې پورته جنازه کړی چې مې کله هدیرې ته وړی ملګرو ما د کلي منځ کې لږ شانته دمه کړی د لویې لار په خړه غونډۍ باندې راته جوړه خړه پړه هدیره کړی د خړتګې به مې قبر باندې کېږدی حسنه چې لو پټه په ما خوره کړی دا زما نوم او تاریخ سره په شناخته مجاهدو ته سلام په نوشته کړی چې دردمن یادګار مې پاتې شي مفتونه
پل پوینو سور پڑ گئی راتا جنڈکڑی